د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د آمو سیند بې سابقې تهریبونو او ویجاړیو خلک او چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. مشکلات عمده مردم ولسوالی واخان که تخریب دریای آمو است که شما در جریان هستید که دریای آمو سالانه صدها جریب زمین ما و شما را تخریب میکنه. تخریب دریای آمو از گازخان گرفته الی قریه قازده که امی ساحه هر ساحه از دریای آمو تخریب میکنه و همکاری که حکومت کرده که یک انداز اسکو که وزارت دفاع ملی چی کرده که مهیا کرد اما او کار برای ما نداد به خاطر از اینکه ما زیاد مسیر تمام نشه زیاد ما او را کار کردیم اما او کار نداد دیگه. از حکومت خواهش ما همیسته که بالای از این موضوع توجه کنه. اگر توجه نکنه اون قسمی که شما اومدید در ریک دیدید روی واخان بند میشه. دا سیند چې د ګزخان له سیمې څخه تر کزیدا پورې له 200 کیلومترو ډیر وټن لري. په خپل مسیر کې د ګراج، کلای پنج، خندود، کزیدا او د دې ولسوالۍ نورو سیمو کې کرنیزې ځمکې، ځنګلونه، استوګنځي او لوی لارې ویجاړې کړي دي. قسمی که ما در مسیر را دیدیم دریای آمو بسیار زمین‌های زراعتی افغانستان سمت افغانستان تخریب کرده و این باعث میشه که مثلا مردم در آینده با مشکلات زیاد اقتصادی سر بخورند چون این مناطق بسیار دور افتاده است و به زراعت سخت نیازمند هستند و از اینکه از مسیر مرکز یک گوشه گندم بیارن به اینجا بسیار برشون قیمت تمام میشه و نظر به اینکه در این کشت کار بکنن و حفظ یک سرزمین وقتی یک محدوده برای یک سرزمین مشخص میشه چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اقتصادی برای اون سرزمین بسیار مهم است. وقتی که اون حفظ بکنه میتونه که همه مشکلات خودش از طریق همه سرزمینش حفظ بکنه و با مشکلات مردمش رسیدگی بکنه و در حفظی باید امارت اسلامی جدا کوشش باشه تا اینکه می سوار حفظ بکنه. د کلای پنج واخان د منتفض فتح علي شاه په خبره موږ خپل ځمکې او کورونه له لاسه ورکړي دي. اوس نو نه پوهیږو څنګه ژوند وکړو. له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې سمدستي اقدام وکړي. سیمې اوسیدونکي وایي د آمو سیند د مسیر بدلون د افغانستان خاورې ته د جدي زیانونو لامل شوی او د سلګونو کورنیو ژوند ته مستقیم ګواښ دی. هغوی له اسلامي امارت چارواکو څخه غواړي چې په لنډ وخت کې عاجل اقدامات وکړي ترڅو د نورو تخریبونو او ویجاړیو مخه ونیول شي. دریای آمو یک دریای بسیار خروشان است، بسیار غریب است. با اثر آبخیزی سیب همه وطن ما را، زمینای ما را، حتی خانه ما را تخریب کرده و از بین برده. در لب دریا سیب دو زمین از خودمو از یک طرف به نام رجب میگن خانهش در لب دریاست، یک طرف دنگماما میگن که یک غریب بیچاره خانهش در لب دریا. همین امسال همین نو سیب 60 آب گشت اگر نه همون خانه را میبرد. این امیدوار هستم سیب که همین مشکلی ما را مقصد با مقام بالا برسانیم که همین اگر چیز شود حال روزگار ما سیب یکی زمین و این همین خانه سرپناهمون دیگه ما هیچی نداریم. راه ها در مسیر دریای آمو تخریب شده، یعنی از طرف تاجیکستان استحکامات صورت گرفته، ساخت و ساز شده. متاسفانه از طرف افغانستان از این طرف توجه صورت نگرفته. با گذشت هر روز و بیشتر شدن حجم آب دریای آمو و بلند رفتن سطح آب هر روز تخریب بیشتر میشه. اگر در این قسمت توجه صورت نگیره هم به مردم محل و هم برای کسایی که سیاحین هستند، گردشگرا هستند، راه رفت آمده برای از اینا قطع میکنه و بعضی مناطق اینجا که ریگ روان و مناطق ریگی و خاکی است اگر اونجا استحکامات صورت نگیره شاید تا سال آینده ما راهی برای رفت آمد نداشته باشیم. راه را قطع میکنه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون او طبیعي کړکېچ مخ په پراخېدو دی، د چارواکو سمدستي او پلان شوی غبرګون کولی شي د لویو ناورینونو او ویجاړیو مخه ونیسي.